راشه ورشه. د جغرافیایي موقعیت رانیولې تر اقتصاد او سیاست د هیوادونو بشپړه معرفي. A long way from Pharaoh's hand and a quick step from the promised land. A quick step from Palestine and a heartbeat from this heart of mine. Rock fall at the Wailing Wall and the temple keeper's blind to where time machine from those great green trees. د سپوږمۍ رادیو ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې د ژوند په ټولو چارو کې ښه او بریالي اوسئ. دا د یو ځل بیا د سپوږمۍ رادیو نه د راشه ورشه د خپرونې وار رسېدلی. په نننۍ خپرونه کې یو ځل بیا ځو د اسیا لویې وچې ته او د لبنان ښکلی هیواد درپېژنو په دې هیله چې د دې خپرونې تر پای شیبو پورې راسره مل اوسئ. د لبنان هیواد د نامه لنډیز LE، رسمي نوم الجمهوریه اللبنانیه، نړیوال نوم لبنان. جغرافیایی موقعیت: ختیځ نیمه کره، شمالي نیمه کره. لبنان د منځني ختیځ او د عربي منځني ختیځ د هیوادونو په ډله کې د آسیا په لویدیځه برخه کې د مدیترانه‌ای سمندرګي په ختیځ څنډه کې د شمالي ارض‌البلد د 22 درجو نه تر 14 درجو او د ختیځ طول البلد د 15 درجو نه تر 14 درجو ترمنځ موقعیت لري. پراخوالی 4015 مایل مربع د نړۍ 142 لوی هیواد دی. څلور خاوې. Lebanon may be small, but oh man, does it have a truckload of stuff coming out of it. First of all, Lebanon is located in the rocky yet fertile areas of West Asia known as the Levant, located roughly in this area of the East Mediterranean. The country is just a hop away from the island of Cyprus and surrounded by Syria to the east and north, as well as Israel to the south, with a small dispute in the Golan Heights. شمال ته سوریه، جنوب ته اسرائیل، ختیځ ته سوریه او لویدیځ ته د مدیترانه سمندرګي. The Holy Land of God and man is where you're... اقلیم: څرنګه چې لبنان د مدیترانې د سمندرګي په خوا کې پروت دی، په همدې ترتیب د مدیترانې اقلیم لري. په عمومي توګه د دغه هیواد اقلیمي فصلونه د لبنان د ځانګړیو جغرافیایي موقعیت محصول دی، ځکه چې لبنان د دوو بیلابیلو اقلیمي سیمو ترمنځ موقعیت لري. په جنوب کې د عربستان د ټاپو وزمې او افریقا وچ ډاګونه چې تاوده وچ دوبني بادونه مخ په شمال الوزي او د هوا لندول کموي. دوهم د لبنان په شمال کې هغه اقلیمي سیمه پرته ده چې د لویدیځو بادونو تر اغیز لاندې ده. دا بادونه ژمی مهال جنوب ختیځ لوري ته لګیږي او هوا لندوي. په عمومي توګه د لبنان ژمی معتدل او لږ سوړ دی چې په جګو غرنیو سیمو کې پریمانه واورې اوري. د دغه هیواد دوبی وچ او تود دی. د لبنان د کلني ورښت اندازه ښه زیاته ده. نور جغرافیایي ځانګړتیاوې: لبنان د آسیا او نړۍ له کوچنیو هیوادونو څخه دی چې د مدیترانې د سمندرګي په ختیځه خوا کې له شمال ختیځ څخه تر جنوب لویدیځ پورې 312 کیلومتره ډیر اوږدوالی او له ختیځ څخه لویدیځ ته 15 کیلومتره پلنوالی لري. سیاسي بشري جغرافیه: پلازمینه د بیروت ښار دی. نفوس یې څه کم 7 میلیونو کسانو ته رسي. د لبنان د نفوس دیموګرافیکي ځانګړتیاوې دا دي: د نفوس ګڼوالی په 1 کیلومتر مربع کې 404 نفره، د نفوس ګڼوالی په 1 مایل مربع کې 1045 نفره، ښاري ژوند 90 سلنه، کلیوال ژوند 10 سلنه، د ژوند تمه په منځنۍ توګه 80 کاله، د ژوند تمه په نارینه‌و کې 40 کاله، د ژوند تمه په ښځو کې 70 کاله او یوه ښځه په ټول عمر کې 2 ماشومان زیږوي. اداري ویش: لبنان د اداري ویش له پلوه په 5 ولایتونو ویشل شوی دی. مهم ښارونه: طرابلس، بلوس، سیدون، هرمل، جونیا، سور او راشیا دي. نژاد: عرب 95 سلنه، ارمني 4 سلنه او نور 1 سلنه.
ژبه یې عربي رسمي، ارمني، فرانسوي او انګلیسي. لیکي عربي دی. دین او مذهب اسلام 80 سلنه او عیسوي 40 سلنه. حکومت جمهوریت د لبنان اساسی قانون د کال 1926 د می په 23 نافذ شوی او تر اوسه څو ځله تعدیلات پکې راغلي دي. دغه هیواد اوسنی ولسمشر میشال نعیم عون او لومړی وزیر حسان دیاب دی. د لبنان د اساسی قانون لمخې دغه هیواد ولسمشر د ولسی جرګې لخوا د 6 کالونو لپاره ټاکل کیږي. د لبنان لومړی وزیر مرستیالان د ولسی جرګې په مشوره د ولسمشر لخوا او د کابینه وزیران د ولسمشر او ولسی جرګې په مشوره د لومړي وزیر لخوا ټاکل کیږي. د لبنان د ولسی جرګې 128 غړي د 4 کالونو لپاره د خلکو په خوښه ټاکل کیږي. په دغه هیواد کې د رای ورکولو سن 20 کلن دی. د لبنان حقوقي نظام د عثمانیه قوانینو، د ناپلیون د قوانینو او د اوسنی مدني قانون په اساساتو ولاړ دی. دغه هیواد د تمیز 4 محکمې لري چې یوه د جنایي او 3 د سوداګریزو او عامه حقوقي مسایلو لپاره کار کوي. لبنان د قانون جوړولو یوه شورا لري. سیاسي ګوندونه په لبنان کې سیاسي ډلې زیاتره په قومي او مذهبي اصولو فعالیت کوي. د خپلواکۍ ورځ د کال 1943 د نومبر په 22 د فرانسې تر مشرتابه لاندې د ملتونو له ټولنې څخه د ملي رخصتۍ ورځ د خپلواکۍ ورځ د نومبر 22 په UN کې د غړیتوب نیټه د کال 1945 د اکتوبر 24 او د دې ترڅنګ په نورو نړیوالو ټولنو کې هم غړیتوب لري. ملي بیرغ 3 افقي ټوټې په اسانۍ سره منځنۍ 2 چنده سپینه او لاندې بیا سره د لبنان د ملي بیرغ د سپینې ټوټې په منځ کې د صدر یوه ونه د هیواد ملي سمبول پکې ځای لري چې پاڼې شنې او تنه یې ژیړه ده. ملي سرود د لبنان ملي سرود موږ ټول د وطن لپاره نومیږي چې دا دی: اقتصادي جغرافیه عمومي کتنه د 1950 نه تر 1990 کلونو پورې کورنۍ جګړې د لبنان ډیر اقتصادي بنسټونه ونړول. دغه هیواد ملي تولید یې نیم په نیمه کم کړ او په منځني ختیځ کې د سوداګرۍ او بانکونو د مرکز په توګه د لبنان دریځ پای ته ورساوه. له سولې وروسته د لبنان دولت د بیروت په ښار کې خپله څارنه پیاوړې کړه او له خلکو یې د مالیاتو په ټولولو پیل وکړ. د هڅو د دولت قدرت د مرکز او غټ تجارتي مارکیټ په توګه د بیروت د پخوانی دریځ له غبرګېدو سره مرسته وکړه. دغه مهال له اقتصادي بیا رغونې سره بانکي تمویلي سیستم، صنعتي مؤسساتو له بهر څخه د کورنیو عوایدو، بانکي خدماتو، صنعتي او زراعتي صادراتو او نړیوالو مرستو ډیره مرسته وکړه. د لبنان دولت د پروګرام لاندې ځان ته پراخ هدفونه وټاکل. په کال 1993 کې د لبنان دولت د اقتصاد د بیا احیا کولو د 10 بلیون ډالریز پروګرام په چوکاټ کې غیر خالص کورنۍ تولید ته په کال 1994 کې 8 سلنه او په کال 1995 کې 9 سلنه وده وکړه. په لبنان کې د اسرائیلو
د 1999 کال پوځي عملیاتو د پرمختګ دغه چټک بهیر ته ډیر زیان ورسوه. د کال 1992 نه تر 1998 ترمنځ په لبنان کې د کلني انفلاسیون اندازه له 100% څخه 15% ته ټیټه شوه. د بهرنیو اسعارو زیرمه له 1 بلیون څخه 6 بلیون ته زیاته شوه. د ملي پانګې نوی زیاتوالی د لبنان په خارجي تادیاتو کې زیاتوالی راغی. په همدغه کلونو کې د لبنان د اقتصاد د فیزیکی او مالی بنسټونو په بیا ودانولو کې ډیر پرمختګ وشو او د 2 بلیون ډالرو په مصرفولو سره د بیروت د سوداګرۍ لوی مارکیټ بیا په پښو ودرول شو. د بیروت د اسعارو د تبادلې مرکز د 1999 په جنوري کې پرانستل شو او ډیر بهرني بانکونه او د بیمې خارجي مؤسسې بیا لبنان ته راغلي. له دې ټولو سره سره د لبنان دولت د خپل وران وطن د اقتصاد د پوره رغونې لپاره له ډیرو ستونزو سره مخ دی. دولت مجبور دی چې د بهرنیو اسعارو له زیرمو څخه د اقتصادي پرمختګ په ګټه کار واخلي او له بهر څخه د پورونو اغیزمن راتګ ته ښه لاره پرانیزي. لبنان د آزاد اقتصاد ښه عنعنه لري او هیڅ کله په بهرنیو بانکونو باندې بندیزونه نه دي لګولي، خو دغه راز پانګونو ته ډیر لیوالتیا له دې ستونزو سره مخ ده. اداري فساد، د لایسنسونو په صادرولو کې ځنډ، لوړې مالیې، ګمرکي تعرفې او فیسونه، حقوقي ستونزې او د پوهنیزو ملکیتونو د خوندیتوب ساتنه. د لبنان په اقتصادي جوړښت کې د خدماتو ونډه ډیره ده. بانکي خدمات او سیلانیان په دې خدماتو کې وتلي ځایونه لري. غیر خالص کورنی تولید 8 بلیون ډالره. د غیر خالص کورنی تولید کلنی وده 2%. د سړي سر کلنی عاید یې 9655 ډالرو ته رسي. د غیر خالص کورنی تولید سکتوري جوړښت یې کرنه 4%، صنعت 15% او پاتې نور خدمات جوړوي. د کار ځواک یې څه باندې 1 میلیون کسانو ته رسي. بودیجه عواید 9 بلیون ډالره او لګښتونه 12 بلیون ډالرو ته رسي. صنعت ټوکران، د خوراکي توکو پروسس، کیمیاوي توکي، کاغذ، د کاني توکو پروسس، سمنټ، برېښنایي شیان، پلاستیک، چرمي باب، لرګي، موبل او فرنیچر، د تیلو چاڼ، دارو درمل، فلزي تولیدات او داسې نور. کرنه د لبنان 19% خاوره د کرنې وړ ده. د دغه هیواد پاتې خاوره څړځایونو، ځنګلونو، غرونو، بیدیاو، سیندونو، ښارونو او د استوګنې سیمو نیولې ده. د لبنان 8% خلک د کرنې په سکتور کې په کار بوخت دي او د هیواد 15% غیر خالص کورنی تولید له همدې سکتور څخه لاسته راځي. غنم، تنباکو، زیتون، سابه، غوښه، لبنیات او هګۍ د دغه هیواد مهم کرنیز محصولات بلل کېږي. مهم کانونه: تیل، د وسپنې ډبرې، د ډبرو سکاره، مرمر، مس، سرپ او مالګه. صادرات ټوله بیه 6 بلیون ډالره، واردات ټوله بیه 18 بلیون ډالرو ته رسي. 40 کیلومتره د اورګاډي پټلۍ لري. له 20 نه زیاتې غټې تجارتي بیړۍ لري. 7 هوایي ډګرونه لري چې 5 پاخه دي. د پیسو واحد یې لبناني پاوند دی. مالی کال یې عیسوي دی. وزنی سیستم یې میتریک دی. د ټلیفون کوډ یې 00917 دی. د انټرنیټ کوډ یې ای بی دی. د انټرنیټ ګډونوال یې 1 میلیون کسانو ته رسي او د موټر چلولو سمت یې راست. رسنۍ: لبنان 7 ټلویزیونونه لري چې یو یې دولتي دی. د دغه هیواد د راډیوګانو شمیر له 10 زیات دی. ټولنیزه پرمختیا: لبنان د غیر خالص کورنی تولید او سړي سر کلنی عاید په حساب
د آسیا او نړۍ له پرمختلونکو هیوادونو څخه دی. په دغه هیواد کې له 15 کلونو څخه پورته 95 سلنه خلک نارینه او ښځې دواړه په لیک او لوست پوهیږي. په لبنان کې زده کړه د 6 کلن نه تر 14 کلنو ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره وړیا او جبري ده. From this heart of mine, rock fall at the wailing wall and the temple. پاوځ د لبنان وسلوال پاوځ، ځمکنی پاوځ، سمندري پاوځ او هوایي پاوځ د عسکرۍ خدمت عمر نارینه 18 نه تر 30 کلنۍ پورې په خپله خوښه. I was raised د لبنان تاریخ ته لنډه کتنه. لبنان په یوازې توګه او کله کله له سوریې سره په ګډه ډیر لرغونی تاریخ لري. کینانیان چې یونانیانو فینقیان بلل له میلاد څخه 2500 کاله مخکې د لبنان اوسنۍ خاورې ته چې هغه وخت فینیشیا نومېده وکوچېدل. فینقیانو د سمندرونو سوداګرۍ او ښار جوړولو په برخه کې لوی لاس درلود. د کارتاژ لرغونی ښار دوی جوړ کړی و. له میلاد څخه 583 کاله مخکې مصریانو بیا فارسیانو، آسوریانو، بابلیانو او یونانیانو په لبنان کې حکومت کړی دی. له میلاد څخه 62 کاله مخکې لبنان د روم په سترواکۍ پورې وتړل شو. په 4مه پیړۍ کې کله چې د روم سترواکي وشنل شو، لبنان د برنانس یا د ختیځ روم له دولت څخه جلا شو. کله چې په 9مه پیړۍ کې اسلامي لښکرو د سیمو په نیولو پیل وکړ، لبنان مسلمانانو ونیوه او عیسوي ماروني ډلې د دغه هیواد په شمالي غرنیو برخو کې ځای ونیو. د 14مې پیړۍ په لومړنیو کلونو کې لبنان د عثماني سترواکۍ پوځونو ونیو. عثمانیانو د دغه هیواد سیمه ییز مشرانو ته ډیر واک ورکړ. د 19مې پیړۍ په نیمایي کې د لبنان د دوه ډلو مارونیانو د فرانسې په ملاتړ او دروزیانو د انګلستان په ملاتړ ترمنځ کورنۍ جګړه ونښته. فرانسویانو په کال 1860 کې د مارونیانو په ننګه سوریې او لبنان ته پوځونه واستول او پریکړه وشوه چې لبنان د هغه مسیحي مشر تر څارنې لاندې کورنۍ خپلواکي ولري چې عثماني سلطان به یې ټاکي. په کال 1920 کې فرانسویانو په سوریه او لبنان باندې د عثمانیانو 400 کلنه واکمني پای ته ورسوله او په دغه دواړو هیوادونو باندې د فرانسې واک ټینګ شو. فرانسویانو دا وخت د سوریې خاوره چې لبنان هم پکې حساب وو په 5 کوچنیو دولتونو وویشله. د لبنان مسیحیانو د خپل نوي خپلواکه هیواد هرکلی وکړه او په دغه هیواد کې اساسي قانون، ولسمشر او اداري تشکیلات رامنځته کړل. له لبنان سره د افغانستان اړیکې. افغانستان په کال 1950 کې له لبنان سره ناستوګنې سیاسي اړیکې ټینګې کړې. په لومړي سر کې په بغداد کې افغان سفارت د لبنان لپاره هم کار کاوه. بیا دا دنده په قاهره کې افغان سفارت ته وسپارل شو. اوس په دمشق کې افغان سفارت دا دنده په مخ بیاړي. له افغانستان څخه تر لبنان پورې د هوا له لارې فاصله 2940 کیلومترو ته رسي. د کابل او بیروت ترمنځ زماني توپیر 2.5 ساعته دی. A long way from Pharaoh's hand and a quick step from the promised land, a quick step from Palestine and a قدرمن اوریدونکو، دا و زموږ نننۍ خپرونه. په دې هیله چې ستاسو په معلوماتو کې زیاتوالی راغلی وي. تر بیا چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، تاسې په لوی او بخښونکي الله سپارم. ښې چاره. machine from those great green trees to a holy timberland. I was raised in the shade of the cedars of Lebanon.